تر اوسه داسې شوي دي کوم کار چې باید په همغه شیبه کې ترسره کړئ ځان سره مو ویلي اوسئ چې راځه 1 ساعت وروسته به یې ترسره کړم، 1 ورځ وروسته به یې ترسره کړم، 1 اونۍ وروسته به یې ترسره کړم، بالاخره 1 میاشت یا 1 کال وروسته به یې ترسره کړم. حالانکه همغه کار زمونږ په ژوند کې ډېر مهم وي، ډېر اړین وي، حیاتي کار وي، ولې مونږ د هغه ترسره کول وروسته ته پرېږدو. ولې اکثرا مونږ د سختو کارونو حتی په ځینو مواقعو کې د اسانه کارونو له پیلېدو څخه هم ډارېږو او تېښته کوو. تنبلۍ داسې یو څه ده چې په ډېر آرامه، په ډېر سکوت او سکون سره زمونږ ژوند ته رادننه کېږي او د دې لامل کېږي چې زمونږ ورځنۍ چارې، زمونږ کارونه، فعالیتونه ټکنۍ کړي. او دلته دا نو چې موضوع بیا جالبه کېږي هغه ده چې تنبلۍ داسې یو څه ده چې پرته له زمونږ کور دروازه ټک 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 کړي زمونږ کور ته رادننه کېږي. نو اکثره مواقعو کې له تنبلۍ سره جنگ په کار نه دی چې باید جنگ ورسره وکړو، په جګړه کې سو ورسره، بلکې ډېر داسې اسانه تکنیکونه دي چې چیرې موږ هغه په خپلو ورځنیو چارو کې یا په خپلو فعالیتونو کې هغه عملي کړو، عملي بڼه ورکړو، نو د تنبلۍ څخه به مو د تل لپاره لاس مینځلی اوسي او هیڅ کله به هم تنبلي په دې باندې بریالی نسی چې زمونږ ژوند ته رادننه سي او زمونږ چارې، زمونږ فعالیتونه ټکنۍ کړي. قدرمن لیدونکو سلامونه مې ومنئ، مینه او درنښت هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ. حسینه همدرد یم او تاسو د حسینه همدرد د یوټیوب چینل تعقیبونکي او لیدونکي یاستئ. ډیره مننه کوم چې تر دې دمه زمونږ د بیلابیلو ویډیوګانو لیدونکي وئ او موږ ته مو تل په خپلې ملتیا سره مثبته انرژي رابخلې ده. نننۍ خپرونه هم په ځانګړې توګه د پیغلو او ځوانانو لپاره ډیره اړینه او حیاتي موضوع ده چې اکثرا موږ تاسو ورسره لاس او ګریوان یو. هغه څه ده؟ هغه تنبلي ده. د زده کړو نه پیل تر دندې، ورځني چارو، فعالیتونو، حتی د کور چارو او په ټوله کې زموږ ژوند یې ځینې وخت داسې په خپل څنګال کې رانیولی دی چې موږ نه پرېږدي تر څو وکړو چې په راحته آرامه باندې کار وکړو. اوس زه تاسو ته غواړم چې د تنبلۍ د خلاصون لپاره یوازې 6 ډېرې ساده اسانې لارې درته ووایم تر څو د هغه په عملي کولو سره ښایي اړتیا سي د ځینو لپاره چې 6 واړه عملي کړي، بلې ښایي د یو چا لپاره یوازې یو تکنیک هم کفایت وکړي چې هغه په خپلو ورځنیو چارو کې عملي کړي او د تل لپاره د تنبلۍ څخه لاس ومینځي. نو د ویډیو تر پای را سره اوسئ او خپل نظرونه مو هم په همدې موضوع کې را سره شریک کړئ. د دې ترڅنګ خپلې تجربې هم را سره شریک کړئ. آیا تر اوسه تاسې داسې وخت احساس کړی دی کومې خبرې چې ما په پیل کې وکړلې چې د تنبلۍ احساس مو کړی اوس یا هم یو کار چې باید ترسره کړئ هغه کار مو نه وي ترسره کړی؟ نو راځئ پیل به وکړو چې دغه 6 ډېرې اسانې لارې څه دي چې موږ کولی سو د تنبلۍ څخه خلاصون ومومو او یو ښه ژوند ولرو. لومړنی تکنیک یا لومړنۍ اسانه لار چې موږ کولی سو د تنبلۍ څخه خلاصون ومومو هغه دا ده چې د کاغذ پر مخ لیکل. د ارواپوهنې یو لیکوال وایي، یو ارواپوه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یو ورځ په خپل کاري دفتر کې ناست وم او زما یو ملګری زما دفتر ته راغی چې ډېر پریشانه، خسته او خفه ښکارېده. د ژوند د چارو څخه ناراحته او ناهیلې شوی و. راته یې ویلې چې د هیڅ کار او د هیڅ فعالیت د ترسره کولو حوصله نه لرم. لیکوال وایي چې ما ورته ویلې ولې هغه کار چې باید ته ترسره یې کړې هغه نه ترسره کوې؟ ولې کله چې ته باید لاړ سې ورزش وکړې یا قدم ووهې یا جیم ته ولاړ سې نه ترسره کوې، ورزش نه کوې؟ او ولې په کومه پروژه باندې چې ته باید کار وکړې هغه نه پیل کوې؟ وای ملګری مې راته وخندل او ویل چې ترسره کولی شم ولې حوصله یې اوس نه لرم. ارواپوه وایي چې ما یوه لنډه او اسانه لار ورته وښودله، هغه ده چې قلم او کاغذ راواخله
او دغه کومې ستونزې چې د دې لامل کېږي چې ته دغه خپل کار ترسره نه کړې او کارونه دې همداسې درېدلي پاتې دي هغه پکې ولیکه. ملګري ورته وخندل او ورته وویل چې د همدې کار د ترسره کولو حوصله هم نه لرم. بالاخره ارواپوه ورته ویل چې یوازې 3 دقیقې وخت نیسي، یعنی 3 دقیقې ډېرې کمې شیبې دي، ولی زمونږ د ژوند ډېر غټ ستونزې او حل کولی سي او ډېر غټ کارونه مونږ کولی سو ترسره کړو. دا ملګری لاړ او 2 اونۍ وروسته بیرته راوګرځېد په ډېر یو ورین تندې، په ډېره خوشحاله او بشاشه څېره باندې او ډېر داسې اعتماد په نفس او په جذبه کې، او د خپل ارواپوه ملګري څخه یې مننه وکړله، ورته ویلې چې واقعا ډېره زیاته یو ښه حل لاره دې راوښودله. ما ولیکل، ټولې ستونزې مې هم ولیکلې، کوم کارونه چې باید ترسره یې کړم او هغه نه پیلوم هغه مې هم ولیکل. بالاخره پوه شوم چې لامل یې استرس و او دا یې د لامل شو چې زه ښه وتوانېږم په اسانه باندې دا مدیریت کړم او د خپل ستونزې لپاره اول یو د حل لاره پیدا کړم او بالاخره خپل فعالیتونه ترسره کړم. نو ګلون لیدونکو خبره دلته راګرځي چې د کاغذ پر مخ لیکل په دې باندې له موږ سره مرسته کوي چې موږ د هغه کار یا هغه ستونزه چې زموږ په مخ کې ده د هغه حل لارې ولټوو. اوس که په خوله باندې هر څومره موږ ووایو چې زه حوصله نه لرم، ولې حوصله نه لرو؟ دلیل نه دی پیدا. ښایي موږ هماغه شیبه ناروغ یو، ښایي جسم مو خسته دی، ښایي روحاً موږ استراحت ته ضرورت لرو، ښایي استرس ولرو، ښایي هغه کار هیڅ مو نه خوښیږي چې ترسره یې کړو. نو دا هغه وخت کولی سو چې موږ یې دې حل لاره پیدا کړو چې موږ واخلو او دا ولیکو. بل د کاغذ پر مخ د لیکلو ګټه دا ده چې زموږ ټول دغه روحي او ذهني فشار را ټیټیږي، هغه ټول موږ کاغذ ته لیږدوو او په مقابل کې موږ انرژي اخلو او د دې لامل کېږي چې موږ بیرته فعاله اوسو. یعنی کله چې ذهن او روح خسته وه، جسم هیڅ مهمه نه ده که څومره هم تازه اوسي یا فعاله اوسي، مهم دا ده چې باید ذهنا موږ ځان چمتو کړو د یو کار د ترسره کولو لپاره. نو په ټوله کې ویلی شم چې اکثره مواقعو کې تنبلي یوه ستونزه نه وي، بلکې یو بهانه وي تر څو موږ ولټوو چې اصلي لامل یې څه دی. کله چې هغه لامل مو پیدا کړل، هماغه ده چې د حل لارې پسې ګرځو، حل لاره پیدا کوو او بالاخره یې حل کوو. او دا یو ډېره ښه لاره ده او طریقه ده تر څو موږ وکړی سو له تنبلۍ څخه ځان خلاص کړو. نو همدا اوس چې ویډیو مو ولیدله، قلم او کاغذ راواخلئ. دا چې ولې تاسې کارونه نه ترسره کوئ، ولې همیشه د کار یا د فعالیت د ترسره کولو په وړاندې د لټۍ یا تنبلۍ احساس کوئ، هغه پکې ولیکئ. کله چې ومو لیکل، ستونزه مو چې پیدا کړله، بیا د هغې ستونزې د حل کوشش وکړئ، تلاش وکړئ تر څو یې ترلاسه کړئ. او دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو وکړئ چې هم حل لاره پیدا کړئ، هم ستونزه پیدا کړئ او هم بیرته یې حل کړئ او راحته د تنبلۍ څخه خلاص شئ او خپل فعالیتونه او خپلې چارې مخته یوسئ. دویم تکنیک یا هم درنه جریمه. جیم ران وایي چې هیڅ شی پرته له نظم او ډیسپلین څخه نشي کولی چې تا له یو عادي انسان څخه یو خارق العاده انسان ته بدل کړي. د دې جملې هدف څه دی؟ هدف دا دی چې که چیرې موږ غواړو چې په خپلو ورځنیو چارو کې بریالي اوسو او په خپلو چارو کې یو نظم او انضباط رامنځته کړو، نو باید د کارونو په وړاندې مو مسؤلیت منونکي اوسو. پلمې یوې خواته پرېږدو او مسؤلیت ومنو او هغه کار ترسره کړو، بهانې پرېږدو. بلکې که هغه کار اسانه وي که سخت وي، که هر څومره ستونزې زموږ په وړاندې راځي، باید د هغه ترسره کولو لپاره هڅه وکړو. اوس دغه هڅه موږ څنګه رامنځته کړو؟ نو باید د ځان لپاره یو جریمه وټاکو. مثلا که چیرې نن یو کار چې ما باید ترسره کړی وای او هغه مې نه ده ترسره کړی، نو په یو اندازې پیسې بیلې کړئ د هغه کار په وړاندې د جریمې په توګه، هغه جدا پرېږدئ او د میاشتې په آخر کې یا د اونۍ په آخر کې تاسو کولی سئ هغه یو چاته صدقه ورکړئ او بس همدومره. ولې که چیرې پیسې نه لرئ، کولی سئ چې په ځان باندې لږ څه فشار راوړئ.
مثلا که چی نن مو یو کار ترسره نه کړ، تاسو ماښام مجبور یې کله چې جیم ته ځئ یا کلب ته ځئ هلته لږ څه تمرین ډېر ترسره کړئ، نیم ساعت اضافه تمرین وکړئ. یا هم کوم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه لږ څه ډېر ترسره کړئ. او یا هم که چیرې نن یو کار مو ترسره نه کړ، سبا ته باید وخت راویښ سئ، نیم ساعت یو ساعت باید وخت راویښ سئ. دغه ځان لپاره د جریمو ټاکل د دې لامل کېږي چې مسؤلیت منونکي اوسو. ګورئ کلونو ځوانانو خویندو، که چیرې غذایي رژیم درلودل سخت دی، نو د یو مناسبه وزن او اندام جوړول هم سخت دی. یوه سختي انتخاب کړئ. که چیرې په تر 15 کلنۍ یا 40 کلنۍ په یو دفتر کې کار کول سخت دی او وروسته له هغه نه هم تقاعد کیږئ او د ژوند چارې درته سختیږي، نو د یو شخصي بزنس پیلول هم سخت دی. یوه سختي وټاکئ. که چیرې د پیسو لاسته راوړل سخت وي، نو پیسو ته اړتیا درلودل هم سخت دی. یوه سختي وټاکئ. مثلا که چیرې د پیسو لاسته راوړل درته سخت دی، بې پیسې یا خالي جیب درلودل هم سختي لري. تاسو باید خپله فکر وکړئ چې کومه سختي وټاکئ. که چیرې ښه ژوند ته رسېدل سخت وي، لوړو زده کړو ته رسېدل سخت وي، نو بې سواده اوسېدل او یا هم د ستونزو څخه ډک ژوند درلودل هم سخت دي. یوه سختي باید وټاکو. نو هدف دا دی چې ژوند له پیل څخه سخت دی. یوازې زما او ستا لپاره سخت نه دی، ټولې نړۍ او د ټول کائناتو نظام دغسې دی چې د ژوند چارې سختې دي. نو باید په مقابل کې نور تسلیم شو. تر څه وخته باید شکایت وکړو. شکایت کول د دې په معنا نه ده چې د حل لاره مو پیدا کړله، بلکې شکایت په دې معنا ده چې نور هم مونږ خپل ځان باندې فشار راوړو او د حل لاره یې بالکل دا نه ده. نو باید سختي په ځان ومنو او کار وکړو، تنبلۍ ته نه ووایو. درېیمه اسانه لاره یا هم د پوه موندلو د تکنیک څخه ګټه اخیستنه د تنبلۍ د خلاصون لپاره. ګلو لیدونکو، کلونه مخکې ایټالیایي بزګرانو لپاره یوه ستونزه رامنځته شوله او هغه دا وه چې دوی هر څومره چې په خپلې مځکه کې کار کوه یا کښت یې کوه، په دې باندې نه توانېدل چې ښه حاصل ترلاسه کړي. یعنې که څومره یې هم هر وخت کوشش کوله، قلبه یې کوله، اوبه یې ورکولې، خو یو ښه حاصل دوی نه ترلاسه کوه. په همدې وخت کې یو مهندس د فرانچسکا سریو په نامه باندې دوی ته یو مشوره ورکړله او یا هم یو نظریه ورکړله او ورته ویل چې تاسو ولې مځکې ته لږ څه دمه نه ورکوئ، هم به تاسو انرژي ترلاسه کړئ، یعنې ستاسې کارګران ستاسې بزګران به انرژي ترلاسه کړي او هم به ځمکه لږ څه آرامښت ترلاسه کړي. دوی هم دغه کار وکړ. مځکې ته یې دمه ورکړله او وروسته له یو وخت څخه یې بیا کښت وکړ. هماغه چې نتیجه یې ډېره زیاته مثبته شوله. موږ تاسو هم دا کار زموږ تاسو په کلیو کې ډېر عادي دی. مثلا په ترسره ولایتونو کې په پسرلي کې کښت کیږي، اوړي کې هغه کښت نوی ګل کوي یا مثلا میوه کوي یا دانه کوي او په مني کې هم راټولیږي او یا هم د ونو څخه میوې راټولیږي یا هم غنم یا لوبیا یا وریجې هر څه چې اوسي دغه حاصلات راخیستل کیږي او په ژمي کې مځکې ته دمه ورکول کیږي. په پسرلي کې بیرته چې کښت کیږي هغه د مځکه یو 3 میاشتې یا 4 میاشتې دمه کړې ده او بیرته آماده کې دې ته نیسي چې نوی کښت پکې وسي. نو د دغه بزګرانو لپاره هم یو ښه تجربه وه او دوی په راتلونکي کې ډېر ښه حاصل ترلاسه کړ. وروسته کلونه وروسته چې په دې تکنیک باندې ریسرچ وسه، تحقیق وسه، پلټنه وسوله، نو دې پایلې ته ورسېدل چې د پوه موندلو تکنیک په ورځنیو چارو کې هم د استفادې وړ دی او یو ډېره ښه نتیجه ورکولی شي. په څه معنا؟ یعنې کله چې موږ هر فعالیت ترسره کوو، درس وایو، کار کوو، په دفتر کې یو یا هر کار چې ترسره کوو، باید حتما 15 دقیقې وروسته د څو شیبو لپاره ځان ته لږ څه آرامښت او دمه ورکړو. مثلا درس وایو، ازموینه مو ده یا عادي حالت کې 15 دقیقې مو چې درس ویلې، وروسته له هغه نه نو لږ څه آرامښت او لږ څه دمه باید واخلو. یا مثلا په یو دفتر کې کار کوو،
کار مو چې وکړ 25 دقیقې، یعنی د خپل فعالیتونه او خپل چارې باید په هر 25 دقیقې ټوټو باندې مونږ تقسیم کړو. هر 25 دقیقې وروسته د 15 دقیقو یا 4 دقیقو لپاره دمه، او وروسته له هغه نه بیرته ذهن او جسم دې ته آماده کېږي چې نوی فعالیت ترسره کړي. یعنی لیدونکو ګورئ دا یو ډېره اسانه لاره ده چې مونږ کولی سو مثلا کله چې یو کار زښته زیاته غټ وي یا ستونزمن وي، نو موږ کولی سو هغه په داسې کوچنیو ټوټو باندې بدل کړو او راحت یې ترسره کړو. زه یو اړینه او مهمه موضوع له تاسو سره شریک کوم، او زه مطمئنه یم چې دغه موضوع په اورېدلو سره تاسو حتما د دې جذبه او انرژي ترلاسه کوئ تر څو کار وکړئ او فعاله اوسئ. او هغه دا ده چې باید د پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ. دا یوازې دا نه چې تاسې هلک یا نجلۍ د دواړو طبقو لپاره دست کوي. ولې باید پیسې ترلاسه کړئ؟ د دې لپاره که چیرې تاسې پیسې ولرئ نو په یو مجلس کې د ټولو نه وړاندې تاسو ته ښه راغلاست ویل کېږي. که چیرې تاسې ثروتمن اوسئ یا پیسې ولرئ یا سرمایه ولرئ نو د نوم آخر کې مو د خان کلمه اضافه کېږي. که چیرې تاسې پیسې ولرئ او سرمایه‌دار اوسئ، په کورنۍ کې حتی قدر ترلاسه کوئ او قدر پیدا کوئ. او که چیرې تاسې پیسې ولرئ نو هیڅکله ماښام خپل کور ته خالي لاس نه ځئ. که چیرې پیسې ولرئ د نړۍ هر ملک ته چې وغواړئ تاسې سفر کولی شئ. هر ډول خواهشات او توقعات تاسې ولرئ هغه ترلاسه کولی شئ او پوره کولی شئ. نو د همدغې ښېګڼو لپاره هڅه باید وکړئ چې پیسې ترلاسه کړئ، کار وکړئ، زحمت وباسئ، زده کړه وکړئ، تحصیل وکړئ، او تنبلۍ ته نو نور نه ووایئ. تنبلي د دروازې شاته پرېږدئ او دروازه مو ښه کلکه قلف کړئ او خپل چارې او فعالیتونه په ګړندي توګه ترسره کړئ. دا به حتما تاسو سره مرسته وکړي چې خپلو هیلو ته ورسیږئ، خپل هغه پلانونه چې د ځان لپاره د خپل راتلونکي لپاره لرئ هغو ته ورسیږئ. ګلون لیدونکو، که چیرې تاسې داسې کسان وړ بولئ چې د دغې ویډیو څخه د واوري او ګټه واخلي نو له یاده مو ونه وځي چې ویډیو حتما ورسره شریکه کړئ. او که چیرې یوټیوب چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو د سبسکرایب بټنه هم کېکاږئ، او دغه ویډیو مو هم که چیرې د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي حتما یې لایک کړئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. او راورسېدلو څلورم تکنیک ته. څلورم تکنیک هم د جامو حرفه‌ایي اغوستل. په څه معنی؟ په دې معنی چې کله چې تاسې 2 نفره په خپل ذهن کې تجسم کړئ. یو نفر دی عادي جامې په ځان کې دی، هغه جامې چې په کور کې اچوي یا استفاده کوي یا یې اغوندي، او یو کس هم دی چې منظم لباس یې اغوستی دی، اوتو کړی، خوشبویه عطر یې پرې وهلی دی او ډېر منظم دی. قیافه یا څېره یې منظمه ده، که هلک دی ږیره، ویښته، جامې د هر څه منظمه دي، یا هم که میرمنه ده همداسې ډېر منظمې جامې دي، ډېر ښایسته ټکری په سر کړی دی او یو منظمه رسمي فیشن یې کړی دی یا سینګار یې کړی دی. نو تاسو اوس پرتله وکړئ چې آیا دا کس آماده دې ته دی چې هغه باید کار وکړي، فعالیت وکړي یا درس ووایي یا خپلې چارې ترسره کړي، او که نه دا بل کس چې ډېر منظمه دی. طبعا چې ستاسو په ذهن کې هم ګرځي او ستاسو ځواب هم همدغه دویم کس دی. نو د ځان لپاره هم همداسې فکر وکړئ. کله چې د سهار د خوب څخه راویښېږئ او هماغه د خوب په جامو کې یا دفتر ته ځئ او یا هم فریلانس یا د کور څخه کار ترسره کوئ یا هم په کور کې کار کوئ یا په کور کې زده کړه کوئ یا درس وایئ، نو ستاسو ذهن هم د هماغه خوب په حالت کې ده او دې ته چمتو نه ده چې نوی فعالیت جذب کړي او ترسره یې کړي. خو که چیرې تاسې جامې مو بدلې کړئ، آماده دې ته یو څه رسمي سئ تقریبا، نو هماغه چې ذهن هم دې ته چمتو کېږي، راویښېږي چې اوس د خوب حالت نه دی، بلکې زه باید آماده دې ته اوسم چې نوی کار ترسره کړم. هماغه ده چې د هغه حالت نه تر دې حالته مو ډېر زیات ذهن کې فرق رامنځته کېږي. نو د هماغه لپاره همیشه کوشش وکړئ کله چې غواړئ فعال اوسئ نو دغه تکنیکونه هم په خپل ژوند کې عملي کړئ او عملي بڼه ورکړئ. 5م تکنیک او یا هم 5مه د حل لاره هم دا ده چې د ورځنیو پرمختګونو لیکل. آیا تر اوسه داسې شوي دي چې د شپې مخکې له نه چې استراحت وکړئ او یا هم ویده شئ، د خپل هغې ورځې چې تاسو تېره کړې ده او په هغې کې تاسو کوم پرمختګونه ترلاسه کړي اوسي
او یا هم بریالیتوبونه مو ترلاسه کړي اوسئ هغه مو ځان سره یادداشت کړي وي ښایي د ځینو ځواب هو اوسي ولې ښایي د اکثریتو ځواب نه اوسي نو که چیرې ځواب مو نه وي باید د همدغې ویډیو تر لیدو پورې مو ځواب نه وي او وروسته له دې نه چې تاسو دغه ویډیو ولیدله نو حتما باید دغه نه مو په هو بدل شي هر وخت د شپې کله چې استراحت کوئ مخکې دغه نه حتما یا په کاغذ قلم کتابچې سره او یا هم ټلیفون خو هر چا سره دی په ټلیفون کې مو د هغې ورځې هغه کوم پرمختګونه چې ترلاسه کړي مو دي هغه یادداشت کړئ شماره 1 2 3 4 5 ولې یوازې د 3 پرمختګونو لیکل ځان لپاره اړین او ضروري کړئ چې هغه حتما هره شپه ولیکئ ولو که ډېر کوچنی پرمختګ اوسي مثلا د یو کتاب د یوې پاڼې لوستل اوسي دا یو پرمختګ دی یا مثلا یو پیام یو کاری پیام یا یو کاری ایمیل یو رسمي ایمیل یو چاته لیږل اوسي یعنی دا شاید ستاسو لپاره ډېر یو وړوکی کار اوسي یو وړوکی پرمختګ اوسي ولې دا دې لامل کیږي چې تاسو خپل ذهن ته مثبته انرژي ورکړئ او په ځان باندې اعتماد په نفس مو لوړ کړئ او د سبا لپاره ذهن دې ته چمتو اوسي چې ډېر ریفریش ډېر پر انرژي د نوې ورځې لپاره چمتووالی ترلاسه کړي یعنی ستاسو ذهن کې حتما دا ګرځي پرون ما د یو کتاب 15 پاڼې ولوستلې نن یې ښایي پای ته ورسوم یعنی هغه ښه کار مو چې ترسره کړ ځان ته یو آفریني خپل ذهن ته یو شاباسي ورکوئ او ذهن مو دې ته تشویقوئ چې نن هم ورته کار ترسره کړي او یا هم هغه پرون ایمیل یا پرون رسمي مسیج یا کاري مسیج چې تاسو لیږلی دی ښایي نن د هغه یو مثبت ځواب تاسو ته راسي نو تاسو کار پیل کړ سبا ته مو پرېنښود او پرون مو ترسره کړ او ځان هم تشویقوئ چې ډېر ښه کار مې وکړ چې دغه کوچنی کار مې هم ترسره کړ دا یې د لامل کېږي چې وړو پرمختګونو ته خوشحاله سئ او دا یې دې لامل شي چې ذهن همیشه تشویق سي تر څو لوړ پرمختګونه یا هم لوړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ چې همیشه باید پرمختګونه مو یادداشت کړئ یا یې ولیکئ د دې ترڅنګ د اهدافو د موخو لیکل ډېر زیات اړین دي او ډېر زیات مرستندوی تمامېدلی شي کولون لیدونکو په 1993 کال کې د هاروارډ په پوهنتون کې یو تحقیق یا پلټنه ترسره شوله او په همدغه کال کوم محصلین چې فارغېدل په هغوی باندې دا تحقیق ترسره شو هغه ټولګی یا هغه صنف چې فارغېده د هغه د ټولو محصلینو نه پوښتنه وشوله چې تاسو آیا د خپل ژوند لپاره هدفونه یا موخې لرئ طبعا چې د ټول صنف یا د ټولو زده کړیالانو ځواب هو او بیا ورنه پوښتنه وسوله چې په دغه ټولو زده کړیالانو کې چا دغه خپل هدفونه یادداشت کړي دي یا یې لیکلي دي نو د 100% نه یا د 100% څخه یوازې د 15% ځواب هو 10 کاله وروسته په 1993 کال کې همغه زده کړیالانو سره اړیکه ونیول شوله او ورنه پوښتنه وشوله نو دغه 15% نسبت په دغه 15% باندې چې دوی خپل اهداف لیکلي ول همغه کال کې چې دوی فارغېدل هم ښې دندې درلودلې نسبت دغه 15 نور سلنه زده کړیالانو ته هم ښه سرمایه ترلاسه کړې وه او هم یو ښه ژوند یې ځان ته جوړ کړی و یعنې هغه کومې موخې چې درلودلې هغه ته ځان رسولی و دا اوس څه مرسته کولی شي مثلا که چیرې موږ او تاسو ځان سره دغه هدف ولرو دغه موخه ولرو چې زه باید هغه د خپلې خوښې رشته کې تحصیل وکړم لوړې زده کړې وکړم نو دا مو ولیکل دا مو یادداشت کړل اوس موږ سره فکر پیدا کړي چې په کومه لار زه کولی شم دغه هیله ځان ته پوره کړم او دغه موخې ته ځان ورسوم ښه یوه لاره خو دا ده چې باید درس وایم کانکور ازموینه کې ځان بریالی کړم او بالاخره کابل پوهنتون کې یا پولتخنیک کې یا د ننګرهار پوهنتون کې خوست پوهنتون کې یا هم مزار شریف پوهنتون کې او یا هم نورو لوړو پوهنتونونو کې زه لاره وموندم ښه دا خو یوه لاره شوله دویمه لاره دا ده چې باید په شخصي پوهنتونونو کې زه داخله وکړم او زده کړو ته مې دوام ورکړم آیا زه د شخصي پوهنتون لپاره د فیس پیسې لرم آیا زما کورنۍ کولی شي چې ماته فیس برابر کړي یا هم نور مصرفونه څه کېږي ګورئ موږ د خپل موخه خو هلته ده یعنې 4 کاله راتلونکي کې ده ولې موږ هغه ټولې حل لارې وسنجولې او د حل لارې لپاره د ستونزه که چیرې کومه ستونزه هم زموږ مخته راځي د هغې لپاره مو د حل لاره پیدا کړله او ومو ټاکله
خو ډېر داسې زده کوونکي شته لیدونکو تاسو به راسره موافقه اوسئ 11 صنف د مکتب کې دي 12 صنف د مکتب کې دي سبا بله ورځ فارغېږي ونه پوښتنه وکړي چې او ځوانه او پیغلې ته غواړې په راتلونکي کې څه وشې کومه رشته ولولې کومه برخه کې لوړې زده کړې وکړې وایي تر اوسه نه یم خبر یا مې تر اوسه مې تصمیم نه ده نیولی نو کله چې ته نن فارغېږي تصمیم دې نه ده نیولی طبعا چې هېڅ موخه دې هم ځان ته نه ده ټاکلې او هماغه ده چې بې پروایي د دې لامل کېږي چې نسې کولی په خپلې موخې کې بریالی اوسې نو حتما د خپل ځان لپاره موخې مو چې ټاکئ هغه ځان ته یاداشت کړئ تر څو وکړئ چې د هغه د ترلاسه کولو لپاره حل لارې پیدا کړئ او دا ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ تنبلۍ ته نه ووایو او په خپل ژوند کې موفقیت ترلاسه کړو او یو ښه ژوند ځان ته غوره کړو که چیرې راسره موافقه یاستئ حتما کومنټ ته لاړ شئ او هغه سټیکر چې ستاسو د خوښې سټیکر دی او پوهیږئ چې بل چاته هم خوښي وربښلی سي هغه ډالۍ کړئ مثلا یو د ګل سټیکر مثلا یو ښایسته زړه او یا هم یو مسکانه څیره تر څو هر هغه لیدونکی مو چې راځي او دغه کومنټونه لولي او ویني په لیدو یې د خوښۍ احساس ترلاسه کړي شپږم تکنیک یا شپږمه لاره چې باید هغه پلي کړو او هغه د لامل کېږي چې موږ د تنبلۍ څخه خلاصون ومومو هغه د 2 دقیقه‌یي روش یا هم تکنیک دی په څه معنی په دې معنی لیدونکو چې اکثرا کله چې موږ پوهیږو یو کار کله چې موږ ترسره کوو هغه 2 3 4 ساعته یا هم یوه ورځ هغه وخت نیسي نو هماغه چې ذهن یې په وړاندې لږ څه ټمبل کېږي او وایي چې زه به اوس 3 ساعته یوازې همدا یو کار ترسره کوم اکثرا موږ تاسو سره داسې شوي دي ولې که چیرې موږ ووایو چې یوازې دغه کار زه 2 دقیقې ترسره کوم نو ذهن هغه پخوانی کومه جنګ او دوا او کوم قدرت چې لري هغه له لاسه ورکوي کمزوری کېږي هغه وخت چې موږ یو کار مثلا یو کار چې 3 ساعته ترسره کېږي او ذهن قوي و زموږ په وړاندې او ویلې چې اوس د کار 3 ساعته ترسره کوي ولې د هغه په ځای قرار نه کښېني ټلیفون کې مثلا ځان نه بوختوي اما که چیرې موږ ذهن ته ورته وایو چې یوازې زه 2 دقیقې ترسره کوم بس نو ذهن ضعیفه کېږي او موږ کولی چې هغه کار ترسره کړو کله چې غواړو یو څه ولولو یو کتاب ولولو ولې حوصله یې نه لرو دا د کتاب ویلو لپاره هم سخت کوي چې ډېر یو ښه لاره ده د مطالعې لپاره نو یوازې ووایو چې یوازې 2 دقیقو کې یعنې زه یوازې 2 دقیقې ولولم یا کله چې مثلا موږ غواړو په پروژه باندې کار وکړو یوازې باید ووایو چې زه یوازې هغه فایلونه یې وځوم یوازې ګورم چې په کومه موضوع باندې راڅرخي دغه کار یا دغه موضوع یا دغه فعالیت چې زه ترسره کوم نو مخته تګ بیا پرېږدئ ځکه هغه بیا خود به خوده ترسره کړېږي یوازې پایلې مهمه دی د کتاب د پاڼې وازول یا خلاصول مهمه دي دا چې به تاسو څنګه وروستۍ پاڼې ته راسئ او بیرته کتاب بندوئ او خلاصېږي هغه نو راتلونکي ته پرېږدئ نو همیشه چې کار ترسره کوئ که هغه خدای دې وکړه څومره وخت هم نیسي مه وایئ چې دغه کار زه ټول په همدا اوس ترسره کوم بلکې وایئ چې یوازې 2 دقیقو کې به زه د کتاب یو څو پاڼې ولولم نور به پرېږدم بل وخته بیا ته دا چې څومره مو ولوسه هغه نو پرېږدئ هغه نو د راتلونکي خبره ده او دا ډېر زیات مرسته کوي چې موږ نور نو ټمبل ونه اوسو نور نو لټ ونه اوسو او خپلو چارو خپلو فعالیتونو کې ګړندي اوسو هیله منده یم لیدونکو چې دغه تکنیکونه ډېر ساده تکنیکونه وه په خپل ژوند کې عملي کړو عملي بڼه ورکړو ما په پیل کې هم ویلې ښایي 6 وړه عملي کړو ولې ښایي د 1 یا 2 تکنیک په عملي کولو سره موږ نور نو د تنبلۍ څخه خلاص سو او په خپلو فعالیتونو کې بریالي اوسو ډېره زیاته مننه کوم چې د خپرونې تر وروستۍ دمه زموږ سره پاتې وئ هیله منده یم خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسي واقعا هغه کسان چې په تاسو باندې ګران دي او پوهیږئ چې دغه ویډیو د هغوی سره مرسته کولی شي تر څو ټمبل ونه اوسي او بلکې بریالي اوسي نو حتما یې ورته ولېږئ تر څو هغوی هم مستفیده شي ورنه او ورته ګټور تمام شي تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم الله مو مل شه